دا مقام ابراهیم چې کوم دی نو دا یو کاڼی دی صحیح شوله که نه هغه کاڼی دې مراد دی ابراهیم علیه صلات وسلام او اسماعیل علیه صلات وسلام چې کله د خانه کعبه جوړوله پلار او زوی نو ابراهیم علیه صلات وسلام د مصري کار کوو په دغه کاڼي باندې ولاړو صحیح شوله که نه او اسماعیل علیه صلات وسلام د مزدور کار کوو یعنی ابراهیم علیه صلات وسلام دیوالونه جوړول او اسماعیل علیه صلات وسلام ولا کاڼي ورکول د هغې کې چې څه شی لګېدو هغه یې ولا ورکول نو دا دواړه راولګېدل ځکه الله جل شانه د حکم کړی دوی دغه بیت الله شریف جوړ کړو او دا کاڼی دې کاڼي کې الله جل شانه داسې ناشنا دغه یې ښودی او که نه کمال چې ابراهیم علیه صلات وسلام په دې باندې ولاړ وړوکی شانته کاڼی تاسو به هلته لیدلی وړوکی کاڼی دی خو دغې باندې ابراهیم علیه صلات وسلام ولاړ نو دغه کاڼی الله جل شانه د ابراهیم علیه صلات وسلام تابع کړی و چې ابراهیم علیه صلات وسلام به دې طرف ته تو کاڼی به ورسره تو ولاړ به په هغې باندې کوزېدو به نه یا به دې طرف ته تو هغه کاڼی به هم ورسره تو یا به دیوال بره روانو دیوال به سوځېدو نو دا به د لیفټ کار به کوو دا کاڼی به داسې بره کېدو د هغې سره پورته به روانو بیت الله شریف چې کله پوره شو نو بس هغه بیا راواغستو یو سیټ ته یې کېښودو صحیح شوله که نه اول کې دا د بیت الله سره پیوست پروت و صحیح شوله که نه خو دا بیا داسې کار وشو چې دا خلک کله ډېر زیات شو نو د هغې د وجې نه یې دا داسې لږ رالرې کړو چې چېرته خلک یې ګډوډ نه کړي یا مثال کې طور پر خلک بیت الله نه تاویږي نو چې هلته ورته نقصان ور ونه رسي صحیح شول هغه یې راوړو ځان له ولې یو ځای منتخب کړو او په هغې کې په شیشه کې بند کړی دی ولته پروت دی نو په دې آیت کې یوه خو دغه خبره ده دویمه خبره دا ده چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دغه تاسو د مانځه ځای وګرځوئ یعنې دغلته مونځ کوئ صحیح شوله دا داسې قصه وشوله چې یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام د خپلو صحابه کرامو ملګرو سره حج وکړو د بیت الله شریف بیا چې کله د طواف نه فارغ شو اووه طوافونه چې وکړل نو د هغې نه پس په دې مقام ابراهیم باندې داسې تېرېدل نو عمر رضی الله عنه شاته ور روان و په پیغمبر علیه صلات وسلام پسې او نبي علیه صلات وسلام ته وویل د الله رسوله وایي دلته یو دوه رکعته مونځ نه کوو نو الله جل شانه ډایرک پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وویل چې موږ د خدای څه حکم نه دی شوی خیر بهرحال د الله جل شانه د طرف نه څه حکم نه دی راغلی موږ حج کوو او په حج کې دغه حکم لا نشته دی نو الله جل شانه ډایرک دا آیت را نازل کړو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی یعنی د عمر رضی الله عنه مطابق الله جل شانه حکم په قرآن مجید کې را نازل کړو چې د عمر رضی الله عنه تا ته څه وایي مطلب دغلته مونځ کول غواړي نو دغلته مونځ وکړئ د دغه ټایمه پورې دغه مونځ سنت نه و لازم نه و صحیح شوله که نه بیا چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته حکم وشو چې واتخذوا نو بیا دغه ځای کې مونځ کول سنت شو صحیح شوله اوس که یو سړی طواف وکړي او د طواف نه فارغ شي وچه کره ووایي نو دغه ځای ته دې راشي او که چېرته موقع ورته میلاویږي نو دوه رکعته مونځ دې وکړي صحیح شوله که نه سنت دی د ثواب کار دی کول پکار دی که موقع میلاویږي نو پرېښودل نه دي پکار او که موقع نه میلاویږي او د خلکو په سټونو ورخېږي نو دغه کې بیا نقصان دی صحیح شوله هلته د ثواب کار خو کې خو دلته د حرام کار هم ورسره وکړو خلکو د نقصان ورسول لکه نن سبا دا خلک لاړ شي نو د حجر اسود په هغه استلام پسې ځان مړ کوي د خلکو په سټونو باندې هم ورخېږي او خلکو له دیکې هم ورکوي او خلکو د نقصان هم ورسوي هلته کمزوري خلک ضعیفه خلک او د هغو په سټونو باندې ورخېږي او خلکو یې دیکې ورکوي او هغې ته ځان رسوي او خامخا یې خپلوي دا څه فرض کار خو نه دی دا څه واجب کار دی چې خامخا به یې کې صحیح شوله که نه بس د لرې نه پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وویل صحابه کرامو یو ځل تپوس وکړو د الله رسوله خلک ډېر شوي دي او مونږ حجر اسود ته وررسو نه لکه مجمع ډېری په بیت الله کې په حج کې دغه ډېری مجمع ډېری نو مونږ ورسېدلی نه شو نبي علیه صلات وسلام ورته وویل د لرې نه که تاسو داسې لاس ورته وایي نو همدغه ستاسو استلام دی دغه طریقه باندې هم کولی شي نو مقصد مې دا دی که مقام ابراهیم سره سړي د موقع نه میلاویږي نو په زوره باندې نه دي کول پکار یاره خامخا به ځم او دغلته به دا دوه رکعته کوم سنت دی ثواب پکې ډېر دی خو بهرحال لازمي نه دی چې یاره خامخا ته چاته نقصان ور ورسي ورشي وایي نو دغه آیت کې دغه خبره ده